د خبرې ځواب ګرانه کو زه درته وایم چې هغه سریال نه و هغه یو فساد و ولې دې ورته خدمت وکړ یوه خبره خیر خو هغه تا وویل چې ما هسې کړي و داسې د ملاو د سیاست یې سره څه ډاکټر صاحب او د حکمیت یې سره څه امریکا په کومه بهانه راغله امریکا ګوره د یو عرب لپاره ملا عمر ټول په میلیونونو افغانان تباه کړو د یو اسامه د بچ کېدا لپاره د امریکا په ما په تا باندې چا حاکمه کړه د چا په وخت کې راغله او څوک هلته حاکمان ولې وتښتېدل ولې زه ورته دې امریکا ته پرېښودل ولې دا لاړ میدان یې پرېښود زه ورته خو هلته نه په موقف کې و نه مو هلته عمرونه مو په موجودیت کې 3 کاله کار وکړ so what are you talking about dude زما ټول نصیحت ته دا دی تکل جان ته خفه نشي صدقه دې شم زه نه پوهېږم ولې لاړې زه فقط یو شی وایم ځکه ما غوښتل په پای کې د تا سره صمیمانه لاړ شم زه تکل باید بیرته راپورته کړم زما عرض دا دی تکل جان نه ډاکټر صاحب یو خو دا مه وایه ګوره دومره خبرې دې وکړې ما ته دلته دیکتاتوري کې ته ما ته وخت نه راکوې زه دلته مېلمه درته راغلی یم ګوره ته څومره چټیات چې دې ولار چې خیر ما درته ویل چې زه درته بد الفاظ نه کاروم زه درته دا وایم چې تا دلته خبرې وکړې زما د خبرې ځواب ګرانه کو زه درته وایم چې هغه سریال نه و هغه یو فساد و ولې دې ورته خدمت وکړ یوه خبره خیر خو هغه تا وویل چې ما هسې کړي و داسې مې کړي دي د افغانستان ځوانانو په دې فساد کې مشغول وساتل او اخري خبره نه زه یو خبره درته بیا ما ته وخت نه راکوي خو د چا د خبرو ځواب خو درکړم ګوره باس ته غیر عادلانه کوي ته ما ته وایې چې ما درته ویلې چې په سیریال کې فحاشي وه ولې دې په هغې سیریال کې کار کوو زما جواب تا ته ډېر لنډ و ما درته ویلې چې ځکه مې کار کوو چې د ما نظام فاحشه و اما بیا ما ټاکنه لرله چې په داسې فاحش نظام کې نیمچه مسلمان پاتې شم که مکمل فاحش اوسم ما کولی شو په تلسی کې میر اوسم ما کولی شو په پرینا کې بجاج اوسم یعنې ته جمهوریت پایشي ده ولې تر جمهوري نظام لاندې ژوند کوي اوس ګوره جان ګوره صدقه دې شم لاړ شه افغانستان ته تر اسلامي امارت لاندې ژوند وکړه مهرباني ولې دا کار نه کوئ ګوره جان کوم نظام کې چې زه ژوند کوم دا جمهوري نه دی صدقه دې شم دا شهید څه ده په کوم ځای کې ته ژوند کوې زه په کاناډا کې یم کاناډا څنګه جمهوري نه ده څنګه شاهي ده مونږ شاه لرو کینګ چارلي لرو د جمهوریت نه د غرب ټول مملکتونه دغه هغه جمهوري د تګلاره جمهوري د قانون اساسي لري ولې ته دلته ژوند کوي مثلا چې نه ګوره صدقه دې شم سوات ښه شی دی مونږ کوین لرله اوس کینګ لرو صحیح ده اما د کینګ نه وروسته کوم چې نظام شاهي دی بیا مونږ چې دی ټاکنې کوو اما دا ټاکنې د جمهوریت په اساس نه دي ځکه دلته مونږ کله چې ته د جمهوریت وایي هغه د خلکو آرا یا د خلکو حکومت د خلکو په واسطه دی امریکا ته جمهوریتي نظام ځکه نشي ویلی چې په ټولې امریکا کې 2 حزبونه دي ته آزاد نه یې یا به ته چې دی دیموکرات اوسې دلته څنګه جمهوریت نه دلته خلک رایه ورکوي د خلکو په رایه ولسمشر راځي انتخاب کېږي ګوره تکل جان تکل سیاست ګوره ورور د ورور په توګه درته عذر کوم سیاست چې کله هم تاسو مطالعه کوئ باید ژورې مطالعه کوئ په امریکا کې خلکو ته فقط 2 اپشنه ورکول شوي یا به دیموکرات اوسي یا به د ټرمپ والا اوسي ازادي دې ته نه وایي ازادي دې ته وایي چې ته هر آپشن ولري خلک نه دیموکرات غواړي نه لیبرال غواړي په دې اوسني شرایطو کې اما ټوله امریکا په 2 حزاب ولاړه ده اوس که چیرته ته لاړ شې طالبانو ته طالبان درته وایي چې مونږ جمهوریتي یو مونږ ازادي لرو اما ته د هغو ازادي نه منې ځکه په واقعیت کې ازادي نه لري کیم جونګ ان چې لاړ شي هغه وایي چې خدای دې غرق نه کړه تر ټولو ښه ازادي مونږ لرو رایګیري هم کوي کیم جونګ ان ناستې وایي واچوئ رای کوم بل ولسمشر شته ولا هیڅ ولسمشر نشته وایي بس ازادي ده ما خو ویلي چې ما په وړاندې ځان کاندید کوي خو څوک ځان نه کاندیدوي سو دې ته ازادي څه خیر ډاکټر صاحب ته یوازې خپل دلیل منې ته د نور خلکو دلیل منې نه وایم چې نه ما عرض دا دی چې ته په امریکا کې پرته تا موږ نه ډېره شاید ژوره مطالعه کړې دا صحیح ده در سره منم ته ځان دلته یو پروفیسر خلکو ته معرفي کوې یوه ځان ته خبره ده موږ چا د ځان پروفیسر نه معرفي کوو ما زه دا درته وایم چې په ټول غرب کې همدا جمهوریتي حکومتونه او نظامونه چې ته ترې لاندې ژوند کوې اما ته نه ته تعریف پرېږده دا به زه جمهوریت به زه درته تعریف کړم نه زه درته راځم په خبره یوه د کما خبرې ته پرېږده دلته تا ډېرې خبرې وکړې لومړی زه باید د هغو خبرو ځواب درکړم خو زه درته تعریفوم زه د جمهوریت په تعریف هم درته راځم د جمهوریت په ګټو هم درته راځم د ډیموکراسي په درته راځم د ډیموکراسي په ګټو هم درته راځم نه تا دلته ډېرې خبرې وکړې بیا دې زه لایف نه کښته کړم نه ته غواړې هغه خبرې پرېږدې نه جمهوریت تعریف کا
ته غواړې هغه خبرې شاته واچوې اما دلته ما په جمهوریت کې مشغول نه وساتې. د ما دا بحث دا دی، تا جمهوریت ویلې چې واضح ډاکټره ته په امریکا کې اوسې جمهوریت کې اوسې، ما درته ویل چې زه په جمهوریت کې نه یم، ته جمهوریت تعریف کړه. خو سیده تا دلته خبرې وکړې چې مثلا تا امریکا راوستې وه، تا هڅې کړې وه، تا داسې لومړی زما د دې خبرې جواب راکړه، راځو جمهوریت باندې بیا ځان ته بېل بحث کوو که وخت درلودو. تا دلته دا ملا دا امریکا په ما په تا باندې چا حاکمه کړه، د چا په وخت کې راغله او څوک هلته حاکمان ولې وتښتېدل، ولې زه ورته دې امریکا ته پرېښود، ولې دا لاړ میدان یې پرېښود، زه ورته خو هلته نه په موقف کې و، نه مو هلته عمرونه مو هم کم و، شاید قتل عام شروع کو، بیا یې امریکا د امریکایانو په بهانه په زرګونو په لقاو په میلیونونو افغانان په شهادت ورسول، وی وژل، اکه عام وګړي وو، اکه د جمهوریت کارکوونکي وو، که ملکي وو که نظامي وو. ولې ته دلته په ملا باندې انتقاد نه کوې؟ ولې ته په ملا باندې نیوکه؟ زه تا ته زما ګیله له تا نه دا ده، نور زه در سره مشکل نه لرم، ولې ته په ملا باندې دلته نه غږېږې ډاکټر صاحب؟ زه درته دا وایم چې زه د حق نه دفاع کوم، که چېرته کومې پوښتنې چې تا یعنې ته وایې چې ملا په حقه ده. اوس پرېږده چې د ولو جواب دې درکم. اول طالبان هغه وخت رامنځته شوه کله چې افغانستان کورنۍ جګړه کې داخل وو. ګلبدین حکمتیار یو طرف ته و، ورسره د مارشال فهیم بل طرف ته و، دوستم بل طرف ته و، محقق بل طرف ته و، او غوښتلې چې افغانستان او د افغانستان عام ولس څلور پاچې وشکوي. په دې وخت کې طالبان راپورته شوه، وی یو هم نه غواړو، مونږ عام ولس باید په سوله او امن کې اوسو. که چیرته زما مشکل د تا سره تکل رور او د تا د لارویو سره یا هغه ملګرو سره چې تی لري دا دی چې که چیرته دوی کینی یو ځل تاریخ ولولي، د دې په ځای چې دوی تعصب وکړي، دوی په هر څه پوهیږي، یا که تاریخ نه لولئ، وخت نه لرئ، تلیفون لري، یو زنګ ووهه پلارجان ته دی، ورته ووایه د لومړي ځل دپاره طالبان ولې رامنځته شوه، د دې د خاطره چې دننه په افغانستان کې کورنۍ جګړې د اشرارو لخوا شروع شوې وي، د خلکو ښځو ته خطره وه، د خلکو ناموس ته خطره وه، د خلکو کور ته خطره وه. د دې خطرې د له منځه وړلو دپاره طالبان رامنځته شوه، او د لومړي ځل دپاره په لومړي حکومت کې طالبان اصل کې یو د نجات فرشته وه د افغانستان خلکو ته، چې مونږ د اشرارو د کورنۍ جګړې نه خلاص کړو. هر هغه انسان چې پلار ولري، مور ولري، اصل او ذات ولري، او د پلار سره یې صحیح اړیکې ولري او ورسره کینی او ته یې پوښتنه وکړي، د هغه پلار به همدغه جواب درکوي کوم چې زه یې درکوم. سو طالبان رامنځته شوه. طالبان وایي چې مونږ خو حکومت نه غوښتو، مونږ خو ویلې چې د اشرار مونږ په شرمو شرمۍ تباه کوي مو، دا مو ختمول. خلکو ورته ویلې چې بس اوس دې که غوښتو که نه غوښتو اشرار دې ختم کړه، اوس حکومت د تا. ملایان و دا د مسجدونو نه راپورته شوي وه چې تا او ما زما ناموس سم د ملاو د سیاست یې سره څه ډاکټر صاحب او د حاکمیت یې سره څه؟ د پوینټ از ملا ځکه ګوره جان کوم شي ته چې ته پام نه کوې، زه ځکه درته یم چې خیر دی پلار سره دې وغږېږه. د پوینټ از چې ملا که چېرته سیاست ته نه و راپورته شوی، سیاست په اداره منیجمنټ پورې تړلی که په جماعت پورې تړلی؟ ما ته خو اجازه راکړه، زه درته وایم د پوینټ از چې که چېرته ملا سیاست ته راپورته شوی نه و، ستا سیاستمدار د تا کورنۍ، ستا مور، ستا پلار، ستا خور دا بې عزته کول، ستا کور یې ورانوو. کورنۍ جګړې په تعریف پوهېږي، یو طرف ګلبدین ولاړو راکټونو سره، بل طرف دوستم ولاړو ګلم جم سره، بل طرف محقق ولاړو د سلا سره، بل طرف مزاري ولاړو، او دو ویلې چې مونږ یو بل کې ډزوو، او که دې ډزېدلو دوام کړی و، نه به نن ستا مورکۍ پاتې وه، نن به نه ستا پلار پاتې و، نه به نن ته دلته ناست وې په ټیک ټاک کې به غږېدې. فرض وکړه د تا په وطن کې جنگ شروع شي د سیاستمدارانو د خوا، او د عام ملت نه یو ملا راپورته شي وایي چې دا سیاستمداران مونږ ټول تباه کوي، مونږ باید دا سیاستمداران لرې کړو، او تا وژغوري او ته راپورته شي ورته وایي چې پرېږده چې د ما مور و پلار مړ شوي وه، تا ولې سیاست کوو؟ لا دا غیر منطقي دی. تاریخ ولولئ، دا مو واضح ده ګوره چې په افغانستان کې لومړی الیاس د رسول تاریخ ولوله. دا په ګډیدار نه کېږي چې نه، زه یوه خبره درته وکړم ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ګوره تر ټولو لومړی ټوپک ته ملا لاس کړی د افغانستان اکه داخلي جنګ و. زه د اوسني تاریخ باندې در سره غږېږم، دغه 40-45 کاله د مجاهدینو له دور نه یې راشروع کړه، هغه هم د ملا په جامه کې و مجاهد، طالب هم د ملا په جامه کې. مجاهد ستا نسل و، مجاهد شاید ستا پلار پاتې شوی، مجاهد طالب نه و.
خو بدې کړې دي څوک چې مجاهد پاتې شوی خیانت یې کړی دی مملکت صبر پس چې بدې کړي پرېږده چې زه جواب درکړم بنان زما پرېږده چې جواب مې تکمیل شي زه د مجاهد زوی نه یم لومړی خو خدای که چېرته ما د مجاهد زوی کوي ما دې خدای مړ کړي زه یو خلق یم الحمدلله تا ما نه 15 پوښتنې وکړې اوس جواب نه اورې لکه څنګه چې تا وایي چې ستا پلار مجاهد و اشرارو راپورته شو بد یې وکړه طالبان راغله ستا پلار یې د بد کولو نه منې که د هغې نه وروسته د طالبانو حکومت شروع شو بیا همدغه اشرار کوم چې ته وایي چې زما پلار هم و دا لاړه امریکا سره یې لاس یو ځای که د هغو نه یې ډالر یې واخیستې تر څو بیرته افغانان پرې ووژني واړه تر صاحب امریکا په کومه بهانه راغله امریکا ګوره د یو عرب لپاره ملا عمر ټول په میلیونونو افغانان تباه کړل د یو اسامه د بچ کېدا لپاره دا غلطه خبره ده د اسامه بچ کېدو یوه بهانه وه ته لاړ شه د مارشال فهیم باندې جوړه شوې ډاکومنټري ولوله د مارشال د کمانډر هغه ولوله ته لاړ شه په عطا محمد نور باندې جوړه شوې ډاکومنټري وګوره عطا د ون هو لیډز لطفا کتاب ولولئ په لیاز د خدای عطا محمد نور تر ټولو مشهوره انسانو کاردینات کې دوستم تر ټولو مشهوره انسانو د پښتون په وژلو کې د هر پښتون په مړ کولو د طالب په نوم به یې $100 اخیسته ډاکټر صاحب اوس ما ته پوره یو 2 دقیقې وخت راکوئ چې زه وغږېږم نور ګوره وخت هم زه درنه نه یم کښته شوی تا کښته کړم ځکه ته ما ته وخت نه راکوې زما خبرو ته غوږ نه نیسې او زه چې خبرې شروع کړم زما د خبرو تسلسل خراب کړي نو بیا هغه موضوع بل طرف ته لاړ ګوره تا ډېرې خبرې وکړې ډاکټر صاحب زه درته یوه خبره وکړم څه په لنډو ټکو کې به یې درته خلاصه کړم زه د یو افغان ځوان په حیث درته دا وایم چې زه چې راځم ته چې دلته ما ته وایې چې مثلا ته هاسې داسې یا ته نشي کولی ته حق نه لرې لومړی خو د حق له ما نه نه ته او نه ستا په شمول د ټول افغانستان خلک له ما نه اخیستلی شي چې زه راځم دلته د دې مملکت په سرنوشت خبرې کوم ځکه هغه زما د پلار او د نیکه ټاټوبی دی زما د پلار او د نیکه خاوره ده هلته زېږېدلی یم هلته مې خاپوړې کړې دي هلته مې ځان پېژندلی هلته مې خدای پېژندلی ده بیا زه د جمهوریت په وخت کې مثلا د جمهوریت په دور کې رالوی شوی یم او هلته ما زده کړې کړې دي تر یو حده هلته ما ځان پکې پېژندلی خپل مملکت مې پکې پېژندلی د وطن ملي ارزښتونه خپل هویت مې پکې پېژندلی او په جمهوریت کې ما دا ګټې درلودلې لکه تا دلته وخت پوښتنه مو کړه اوس په جمهوریت باندې درته راشم جمهوریت په معنا د ولسواکي ده په معنا د خپلواکي ده جمهوریت په معنا د خپل واک او اختیار ده په جمهوریت کې یو شپون کولی شي چې ولسمشر دې تر پښې راونیسي او ورته ووایي چې ته راکوز شه دلته دا کار دې صحیح نه ده دا کار دې غلط ده زه ولس یم دا حق جمهوریت ولس ته ورکړی یو شپون ته یې دا حق ورکړی چې ولسمشر ته کولی شي چې له پښې نه یې راونیسي او ورته ووایي چې مثلا دا انتقاد یا دا نیوکه زه په تا لرم دا کار دې سم نه ده یا دې غواړم یا دې نه غواړم یا دې دا کار د افغانستان یا د افغانستان د ولس په مقابل کې مثلا تخریب ده یا زما په ګټه نه ده زه دې نه غواړم اما ملا دا حق تا ته نه ده درکړی ملا وایي چې ممزرما ټولې زما دا د ملا او د جمهوریت ترمنځ فرق دلته په لنډو کلیوالي لهجه کې درته وایم ډاکټر صاحب چې دا خلک هم پوه شي اما ملا درته وایي چې ممزرما ټولې زما په جمهوریت کې تا ته حق درکول شوی و ما ته راکول شوی و که په ملکي بخش کې و که په نظامي بخش کې و که په هر بخش کې و افغانستان ځکه اوس دلته ویډیو درته پلی کړم یا شاید خیر تاسو ما نه ښه بهتره لیدلي دي ړنګ بنګ افغانستان د جمهوریت ته پاتې شوی ده د جمهوریت په دې 20 کاله کم او زیات وخت اندر کې دې ته درته راورساوه چې په افغانستان کې د خلکو برق پیدا کړو په افغانستان کې د خلکو پوخ سړک وپېژندو په افغانستان کې د په زرهاو په لقاو فارغین هم له ښوونځي نه درلودل له پوهنتون نه هم درلودل محصلین هم درلودل که هلکان و که نجونې و په خپله خوښه باندې مکتب ته تلو پوهنتون ته تلو ډاکټران هم درلودل په لقاو په زرهاو انجینران هم درلودل ورځ تر بلې دا لړۍ په زیاتېدو وه د سواد کچې په زیاتېدو افغانستان په جوړېدو 4 لکه کم او زیات ملي اردو مو درلودله کمانډو مو درلودله داسې کمانډو چې ټوله نړۍ ورته غاښ په ګوته وه خاص کتاب مو درلودل ملي امنیت هم درلود ډاکټر صاحب ولسمشر هم درلود د ولس په رایه ولسمشر راتلو ټول خلک پکې خوشحاله وو د افغانستان ټول اقوام پکې متحد وو د افغانستان ټول اقوامو ته په درنه سترګه پکې کتل شوي وو که پښتون وو که تاجک وو که ازبک وو که ایماک وو که بلوڅ وو که نورستانی وو که پشهیي وو که هر څومره د افغانستان څومره قومونه چې دي د جمهوریت د افغانستان له اقوامو نه جوړ وو دا د ولس حکومت وو دا دلته ولسواکي وه هلته زور نه وو ستونزې نه وې مشکل صحیح ده چې څه نه څه فساد به هم شتون درلود فساد په د امریکا کې هم له حد نه کچې نه زیات فساد د ډاکټر صاحب په کاناډا کې زیات فساد آیا نشته شته په دې باندې ټول فساد د نړۍ په ټولو مملکتو کې د اداري فساد
اما هلته ډاکټر صاحب ملا ټوپک راخیستی و، مهرباني یو څو خبرې درته کم. ملا ټوپک راخیستی و، جنګ یې ګرم کړی و، پاکستان یې مایه کاوه، روس یې مایه کاوه، چې څه ده په افغانستان کې امریکا ده یا جمهوریت امریکا راوستی. خو خیر هغه څو کاله چې جګړه وشوه افغانان پکې په شهادت ورسېدل، ستونزې، مشکلات، کونډې منډې، ډېرې ستونزې موږ تاسو ولیدلې، حتی چې زما ورونه له منځه پکې تللي دي، شهیدان شوي دي. زما خپلوان همداسې ستاسو خپل خپلوان به شاید ډېر له منځه پکې تللي، نو د هغوی د ټولو د خدای شهادت قبول کړي. ډېرو په خلکو پښې له لاسه پکې ورکړي، لاسونه یې له لاسه پکې ورکړي، د څه شي په خاطر؟ د وطن د آبادۍ، د وطن د پیشرفت او د پرمختګ په خاطر. اما طالب چې راغی په وخت اخیر کې طالب دا هر څه له منځه یوړو. طالب اوس درته وایي چې ممزرما ټولې زما، نه د ولس په خوښه راغلی، نه در سره اساسي قانون لري مني، نه در سره جمهوریت مني، نه در سره هویت مني، نه در سره ملي ارزښتونه مني. هر شی تر پښو درته لاندې کړي دي، یوازې او یوازې بس خپلسري ده او خپلواکي ده. او دا وایي چې مثلا ملایزم باید په ټولو خلکو باندې دوی ته زه ګورم مذهبي لیونیان وایم سیده، دوی ګوره یوې خبرې ته درته راځم ډاکټر صاحب، نه په دې خبره ستا یو عرض لرم. زه وایم ما ته هغه وخت د دوه جمهوریتي او پوه ځوانانو په توګه سره جوړ راځو چې ما ته د یو بل خبرې واورو او په یو خبره کې سره جوړ شو، بیا بلې خبرې ته لاړ شو. مثال درکوم، ګوره زه ډېر آرام اوس در سره غږېږم، د ټولو بحثونو نه تېرېږم. یو مثال درکوم، ما ته ستا خبرې د یو جمهوریتي ځوان په توګه ارزښت لري. زه یاداشتوم، کله چې ته غږېږې زه کتابچه راخلم یاداشتوم. اولنۍ خبره تا دا وکړه چې د مملکت په سرنوشت څه خبرې کوم، دا زما حق دی. زه د یو جمهوریتي ځوان په توګه، د یو دیموکرات ځوان په توګه د تا دغه خبره کې زه هم نظره نه یم. اما ته دا خبره ګوره جان، ته دا خبره د احساساتو په اساس کوي. زه چې کومه خبره تا ته کوم هغه د سیاسي شعور او قانون په اساس کوم. په جمهوریت کې، په دیموکراسۍ کې درته ویل کیږي چې ته دیموکراسي لرې، ته ازادي لرې چې وغږېږي، نیوکې وکړي، اما ستا دا نیوکې باید د هغه نظام د قانون په چوکاټ کې. ته کولی شي په امریکا کې په ټرمپ باندې ټوکې وکړي، اما ته نشي کولی په امریکا کې د ملي امنیت اړوند، د CIA اړوند، د FBI په اړوند، د دوی اړوند وغږېږي. پس کله چې ته دیموکراسي ښایي، دیموکراسي همیشه په هر ځای کې محدوده ده. پس ته کله چې وایي چې زه راځم د وطن په سرنوشت باندې حق لرم چې وغږېږم، که ستا خبرې زما ملي منافعو ته تاوان رسوي، که ستا خبرې زما ملت ته تاوان رسوي، که ستا خبرې په افغانستان کې یوې بلې جګړې ته اور ورچوي یا د جګړې اور ګرموي، ته څه چې ستا غور نیکم بیا د خبرو حق نه لري. او باید ډاکټر صاحب مبارزه څه معنا؟ نه مبارزه څه معنا؟ اجازه راکړه ورور، زه مې خپلې خبرې خلاصې کړم لکه د تا مې چې واورېدې. بنان بیا ته نشي کوی دا کار وکړي، مبارزه کوي. ته که چیرته مثلا ستا باور په دې دی چې زه باید فزیکي جګړه وکړم، فزیکي مبارزه وکړم، ته باید لاړ شي د سپین غر کې ځان ور وغورځوي، نغمې سندره چالان کړي، هلته اتڼ وکړي، لایف راشي وایي چې دا د ټکل مبارز د نغمې اتڼ سره سپین غر ته راولوېده. بیا د وخت راشي دقیقاً اوس چې وخت کله چې وخت نه دی، ته باید بیا په ټیک ټاک کې د جګړې ببولالې ماته ونه وایي. کله چې د تا خبرې وخت نه دی، خو باید ولس ته وایي چې جنګ پکار دی ته طالب سره. I'm not going to buy that. سو زه د اصولو په اساس تا لومړۍ خبره ردوم چې ته نشي کوی په افغانستان کې جګړې ته ډول وهي. په داسې حالت ما یوازې د ځان خبره نه ده کړې ډاکټر صاحب، ما د افغانستان د ټولو ځوانانو خوند خبره کړې. ته له هغوی نه د حق اخلي چې د افغانستان په اړه خبرې ونه کړي. هغوی د دې خاورې د دې مملکت وګړي نه دي که څنګه؟ ګوره جان، یو بل مثال درکم که بیا هم پې پوه نه شوې بیا د خدای پوه کړه. نه زه پوه شوم ستا په خبره ډاکټر صاحب، زما هدف دلته ځان نه و. یو بل عرض لرم درته. ته د جنګ مخالف یې، اما زه درته وایم مبارزه زه که د سوشل میډیا له طریق نه کوم، که په عملي ډګر کې کوم، دا زما حق دی. زما په نظر زما وطن اشغال ده، تا ته به اشغال نه معلومېږي. زه به یو بل رقم مثال درکم چې ته پوه هم شي خفه هم نه شي. مثلا د ټیک ټاک یوه خریمه چې په امریکا کې رالویه شوې او حتی په خپل پښتو نه پوهیږي، هغه راپورته کیږي د تا سره په لایف کې وایي چې زه غواړم په افغانستان کې رئیس جمهور شم. داسې خلک نه یوازې دا چې
د ما په هیواد او په ملي منافعو د خبرو حق نه لري، بلکې دا د ټیک ټاک خریمې د افغانیت د نوم د اخیستلو حق هم نه لري. دا ماته اجازه زما د جمهوریت اساسي قانون راکوي چې زه د هغې اساسي قانون په اساس پوښتنه وکړم چې و د ټیک ټاک خریمې پښتو د ماته ګوډه په خبرو کې د آه اوه روان دي، پاسپورټ در سره د امریکا دی او راځي په ټیک ټاک کې په ملي مسایلو غږیږي. که چیرته واقعا د ښځو د غم مړی بیا د ټیک ټاک خریمې هلمند ته لاړه شه چې د هلمند ملایانې درته وښایي چې نه چلته په قتل ورسوي. That's the point. چې که چیرته ته مبارزه کوي، په مبارزې کې لالا تا ته څوک د نغمې سندرې نه پلي کوي چې ته ورته وګډېږي. په مبارزې کې به ته د سر نه بیا تېرې. په مبارزه کې به قدم په قدم مخته ځي ډاکټر صاحب، چې وخت یې راغی کښته کېږي به میدان. بل عرض مې دا دی چې تا ویلې چې جمهوریت داسې یو نظام دی چې په هغې کې شپون په یو ولسمشر باندې نیوکه کوی شي. زه پوهېږم چې ته د اسلام سره اوږده یې، زه پوهېږم چې ته د ملایانو سره اوږده یې. I know that. I get it. هغه ملا چې د اسلام په دین تور دا ډاکټر صاحب، ځکه کله چې ته ملا وایي، موږ ملا هغه چاته وایو چې د موږ په دین پوه شي. او زه پوهېږم ستاسو چلن اوږدی دی، ځکه طالبان مو اوس ګډېدا ته نه پرېږدي، د هغې د خاطره تاسو د اسلام سره مشکل لرئ. ګډېږي ډاکټر صاحب. The point is عمرین کوم مثال چې تا ورکه هغه د عمرینو مثال دی، هغه د اسلام مثال دی، هغه د اسلام قانون دی، نه د جمهوریت قانون. یوازینی دین چیرته چې ته کولی شي یو مشر د ستوني نه راونیسي ولو که غریب اوسي، هغه اسلام دی چې اجازه ورکوي. ټرمپ په خپل دغې کې اول آفس کې هغه ژورنالستانو ته وخت نه ورکوي، کوم ژورنالستان چې په خلاف پوښتنه کوي. هغه ژورنالستان چې سمه پوښتنه کوي او د حقیقت پوښتنه کوي ورته وایي فیک نیوز. پس که ته ټرمپ مقایسه کوي د ما د هیواد سره، ټرمپ ډیر دیکتاتور دی نسبت د اوسني ملایانو نه. سو دا په دې نه کېږي چې ته ملا راواخلې ټارګېټ کې. ملا هغه څوک دی چې ستا پلار یې رالوی کړی او د دې ملا د برکته شاید ته سنت وي که نه وي، ستا پلار سنت شوی. نه ملا صاحب څوک نشي سنت کولی، ډاکټر دې سنت کوي. نه ملا صاحب امر کوي چې تا سنت کی، شاید ته نه سنت کړی، د اسلام امر کوي. اما د پلار نه دی باید پوښتنه وکړي چې که چیرته ملا صاحب نه و څوک د چا جنازه نه کوي، که چیرته ملا نه وي د تا د ادي او د پلار نکاح به ملا تړلی. اوس که زه نه پوهېږم شاید تاسو نکاح تړئ په کوم آیات او کوم حدیث کې راغلی ډاکټر صاحب چې دا یوازې د ملا مربوط ده او کتم کولای شي دا کار یو امیم کولای شي. ګوره جان د افغانستان مخته شي جمع پسې وکړي یا مثلا give me a second. د افغانستان د عام ولس په توګه زه غږېږم ځکه زه یو کوچی سړی یم. مونږ ملا هغه چاته وایو چې د اسلام د دین اړوند علم ولري، هغه چاته مونږ ملا وایو. دا چې تاسو د ملا نه سیاسي وسیله جوړوئ دا ستاسو غیر سیاسي شعور دی، ځکه که هر یو انسان راپورته شي دین د سیاست سره په سیاست باندې دین بدنامه کی، دا تر ټولو فیک، کاذبه او د بد اخلاقۍ نه ډک سیاست. ډاکټر صاحب زما له خبرو نه د مطلب نه ده اخیستی. ګوره د ملا نه زما مطلب طالب ده، نه ملا جمع طالب. زم دا وروستۍ خبره درته کوم ډاکټر صاحب، زه دا درته وایم په طالبانو کې ماته داسې څوک راوښی چې هغه ملا ونه اوسي، هغه پاکوړي په دیوبند کې زده کړې نه یې کړې. سو واټ ولې د دیوبند سره ستا ستونزه ده؟ دیوبندیانو په تا څه کړي؟ ولې د مشران دې له کوم ځای نه راغلي؟ نه د دیوبند په مدرسه کې زما ستونزه درته وایم. د دیوبند د مدرسې کوم ملا د تا زلفې کلي کړي، کوم ملا تا باندې څه شی در باندې کړی؟ دیوبند سره د مشکل څه شی ده؟ زما د وطن ازلي دښمني له دیوبند نه راشروع شوې ده. زما په وطن کې د ټوپک پورته کېدل له دیوبند نه فتوا ورشوې ده. او زما دغه کوم خلک چې په تا باندې پخوا حکیمان اوس در باندې حکیمان دي. ډاکټر صاحب دا نه give me a second. زه راځم دیوبند ته، یو شی درته بل وایم. ودې ویلې چې په جمهوریت کې ډېره زیاته آبادي وشوه بلا بلا بلا. زه تا نه یو پوښتنه کوم، لنډ جواب را. که چیرته تا سره فکر وکړه یو چاته ته 100 روپۍ ورکوي تا ته 2 پاپړه درکوي، او یو چاته ته 10 روپۍ ورکوي تا ته 1 پاپړ درکوي، کوم کې تا ګټه کړې؟ خو دا خو د پاپړو موضوع نه ده ډاکټر صاحب. نو دا یو سوال مې درنه وکړه، عادي سوال دی. زه درته وایم ته یو چاته 100 روپۍ ورکوي 2 پاپړه درکوي، یو چاته 10 روپۍ ورکوي 1 پاپړ درکوي، کوم یو کې ډېره ګټه کوي؟ فکر کوم دغه 10 روپۍ 10 روپۍ کې ډېره ګټه چېرته وکولی شي چې 2 وغواړي په 100 روپۍ اخیستلی شي. مهرباني. خیر یوسې. اخیستلی شي. مهرباني. خیر یوسې. اخیستلی شي. مهرباني. خیر یوسې.
اخیستلی سي مهرباني. خیر یوسې د جمهوریت ټول هغه شیان چې ته یې نوم واخیسته که هغه ته اوس د طالبانو سره مقایسه کې بیرته د پاپړو خبره ده. تا طالبانو ته 10 روپۍ ورکړي، اوس درته په 10 روپۍ یو پاپړ جوړوي. په داسې حالت کې خالي درکونه د خبره د ذهنیت هم د ډاکټر صاحب دلته په داسې حالت کې چې په جمهوریت کې تا ته 100 روپۍ راتلې، تا پې 2 پاپړه جوړول. سو کله هم چې ته وایې چې په جمهوریت کې آبادي وشوه ځکه په ټریلیونهاو ډالر درته راتله او ازبش چې دا ډالر نور د تا مفسد نظام نه ډېرېده، بیا به په حکومت کې کوم مکتب جوړوه او د هغه کوم پروژې چې جوړې کړي د امریکایانو د ډاره به یې جوړولې. هغو به ورته ویل چې یاره سړیه ټول د خپله وخوړه یو څه خو ومکه. دا اوس په دې معنا نه ده چې جمهوریت بهتره و. که ته جمهوریت او امارت مقایسه کې کاش کې ډاکټر صاحب دا خبره تا د جمهوریت په وخت کې کړې وای چې هلته هم بیا اصلاحات راوستي وای. دا خو په دې فیصله شو اوس یعنې بې معنا دي دا خبرې ځای نه نیسي. او تا ما نه د دیوبند پوښتنه وکړه ډاکټر صاحب، دلته د دې ځواب باید ما ته دقیق هم راکړې. راځم دیوبند ته راځم. بل تا ویلې چې طالبانو جنگ ګرمو. یو طرف نه دی وایي چې جمهوریت کې مو 4 لکه ملي اردو لرله، چې ځانګړي اساکر مو لرل، چې ما ور منډه کړه، چې نغمه بیبي وه، چې کانسرتونه وه، چې آریانا سعید وه. ما ولې واو تکل صاحب په جمهوریت کې خو زه م اوسېدم، دا خو د نړۍ په سر جنت و. بیرته راغلی بل باس کې دی ویلې طالبان ولا امنیت خرابه و، موږ نه به یې درس جګو. نو چې یو طرف نه ته دعوه کوي چې د تا ملي اردو وه، د تا امنیت و، تا ته نغمه بیبي ګډېده، تا پکې اتڼ اچوو، نو چې جمهوریت دومره ښه و د یو کوچنۍ ډلې چې طالب نومېده څنګه یې مخه نه شوه نیوی؟ کوچنۍ ډله نه وه، هغه سره لوی پاکستان و، هغه سره لوی ایران، لوی روس و. خدای دې وکړي چې ټوله نړۍ ورسره وه، خو تا سره هم ناټو. ګوره جان کله هم چې ته استدلال کوي په ځان به ملنډې نه وهي. که ته وایي چې هغه سره پاکستان و خو تا سره ناټو وه، ناټو پوهېږي ناټو خو لاړل افغانستان نه ووتله، ولې طالب نه کېنوست کې افغانستان له کوم وخت چې افغانستان کې ولې مذاکرات له ناټو سره وکړو. ګوره خیر پارل ته قناعت نه کوي، سو زه به هغې باس نه تېر شم. وروستۍ خبره چې زه غواړم تا ته یې وکړم، زما ټول عرض دا دی تکل جان، ته که چېرته غواړې د طالب بدیل شي، زما ټوله خبره دا ده اول ته باید وګوري چې د افغانستان اکثریت څوک دي. د افغانستان اکثریت خلک مسلمانان دي، د افغانستان اکثریت خلک غیور باعزته پښتانه دي. سو که ته غواړې د دوی مشر شي اول ته باید ډم نه یي. والله د زه ډم نه یم الحمدلله ډاکټر صاحب. نه یو دقیقه دا عرض مې درته کوم، بیا مې په خبرې خلاصیږي. د ورور په توګه درته وایم والله د الله په ذات مې د قسم که به بل هدف لرم. که ته دغه اوس هلمند ته لاړې او ورته وایي چې زه راغلی یم چې ستاسو ولسمشر شم، او چا ورته د تا د اتڼ سندره دغه وښوده، از زلفان چې پکې خوری ویډیو وښوده، د هلمند هیڅ مشر دې تر شا نه درېږي. ځکه هغه بې سواده خلک دي، ساده خلک دي. هغه وایي چې ښه دا لښتۍ به اوس د ما ولسمشر کېږي، نه یې پرېږدم. سو دا ډیره مهمه ده. زه به هغو بې سواده خرو کې شعور راولم ډاکټر صاحب، هغه به د لارې ته تشریح کوم چې هغه پوه شي. ګوره که ته یو مشر ته خر وایي په داسې حالت چې هغه بې سواده دی، بې سواده په معنا د خر ده، تا ورته د خر لقب یو دقیقه مې پرېږده چې خبره مې تکمیله شي. زه فکر کوم ستا پلار هم شاید بې سواده وي. نه خبره د توهین نه، زما پلار سوادار ده الحمدلله. نه ټول سوادار دي. زما ستا پلار ماسټري لري؟ نه ماستري به نه لرم الحمدلله. د پوهنتون تر دورې زده کړې کړې دي الحمدلله. نیکه مې هم خلک تېر شوی، پلار مې هم خلک تېر شوی، ټول باسواده تېر شوي، ټولو پوهنتون تر دورې زده کړې کړي. څنګه څومره زده کړې کړي؟ نیکه دې څومره زده کړې لرلې؟ پوهنتون نه فارغ دی. نیکه دې د پوهنتون نه فارغ ادبیاتو نه؟ نه نیکه مې نه، نیکه مې زده کړې کړې تر خپله حده، له هغه وخت نه یې زده کړې. نیا دې زده کړې کړې وي، ماسټره وه؟ نه نیا مې نه، که ستا نیا کړې زما نیا به هم زده کړې کړې. نه ستا نیا ماسټره. ګوره جان ستا نیا فرش ستا د تعریف په حساب اما شعور یې درلود. هغه ما ته داسې نه وایي چې ته مثلا ولې دې اتڼ کاوه، هغه دومره شعور خو لري. ته وایي چې نه، ته وایي چې دا خلک د بیخي خره کړو ډاکټر صاحب. ته وایي چې هغه درته وایي چې حاجي صدقه دې شم یو ځل زما خبره واوره. ځکه درته وایم چې کله ته سیاست ته راځې ته باید خپلو خبرو ته ډېر پام وکړې. په مجرد د دې چې ته وایي چې بې سواده خره دي، ستا نیا خره شوه، نو سواد نه لره. اوس زه نه وایم چې بې سواده خلک خره دي، ځکه زما نیا چې دی سواد نه لره، زه مې نیا ته احترام لرم. سو هغه مشر دی، ولو که هغه بې سواده وي، ولو که هغه په څه شي نه پوهېږي، ته مجبوره یې د هغه رای لاسته راوړې او د هغه باور لاسته راوړې. نو ته به اول هغه کارونه کوي چې د هغه مشر د دود او دستور سره جوړ اوسي. زه دغه اوس که لاړ شم، زه شکیب که لاړ شم په افغانستان کې وایم چې ما ته رای راکوي چې ولسمشر شم، ما ته وایي چې ته هغه شکیب چې هغه خبرونو منځ کې د ټوکې کولې نه درکوو رای.
ته سپک سړی ته خو ټوکي سو زه خو مبارز نه یم تاسو مبارزین یې ته دعوه لرئ چې مبارز ولسمشر دعوه نه ده کړې نه ما کړې ده وړه ایگزیکټلی نو اما ته دا ګوره جان او نو زه ته په هغه ځای کې چې ولسمشران ما ته دومره زده کړې نه لرم ګوره تکل رور مې صدقه دې شم مخکې تا ما ته وویلې چې شکیب ته اصل تکلیف لري چې ته وایې چې زه د طالب بدیل نشم کېدی زه د طالب بدیل یم بیا د 3 دقیقې مخکې وویل زه نه مې هدف دا ده زه داسې ځوانان لرم الحمدلله ټول عمر زده کړو کې تېر کړی ټول عمر ګوره تقل جان یو دقیقه ته ما خبرې ته پرېږده ته ما نه پرېږدي دا خبرې ستا ثبتېږي مونږ ټیم لرو که بیا وایي بیا درپسې راوباسو یو طرف نه ته وایي چې زه مبارزه کوم ودې ویلې بل طرف نه ته وایي چې زه د طالب بدیل یم زما د تا سره ټوله ستونزه دا ده چې که ته غواړې د طالب بدیل جوړ شي اول ته باید دومره دروند اوسې چې حد اقل د افغانستان اکثریت ته ومني که چیرته د افغانستان اکثریت ګوري چې تکل نغمې ته سڼې خوري او ډمتوب کوي او ټوله ورځ د ټیک ټاک د لښتیو سره ناست دی نه د ملا خرچ راغلی دا له مانه دروند ده ډاکټر صاحب د طالب خرچ راغلی حاکمیت یې په زور ترلاسه کړه دا له مانه دروند ده په څه دروند ته غواړې حاکمیت ته په زور ورسېږي که په زور وي که په راز وي د وطن ازادي او د وطن ازادي او خپلواکي زموږ فرض ده ګوره په رضا مې درته ووایي تکل صاحب چې خبره ختمه ده ما درته ویل د وطن د خلکو ذهنیت ملا داسې کړی ډاکټر صاحب یوه خبره درته وکړم چې صحیح ده په رضا به رانشي زه به په زور راځم د خلکو ذهنیت به جوړوم بیا به افغانستان ته ترقي او پیشرفت ورکوم حاجی ما ته د تا یو تار ویښته د هر څه نه مهم دی طالبانو پسې بلا د پوینټ از ما تا ته ویلې چې تا خلک په رضا په افغانستان کې ولسمشرۍ ته نه پرېږدي ځکه په تا ته وایي چې دا ډم دی دا ګډېږي موږ داسې مشر نه غواړو سو دومره لاره دا ده تا ته مو وایي چې د ډومانو په سریال کې ترجماني کړې وه ډاکټر صاحب ځکه خو زه وایم چې زه افغانستان کې نه غواړم مبارز اوسم ته مبارز یې زه نه یم زه مبارزه کوم الحمدلله زه مبارزې ته خپل مشران لرم ښه اوس ګوره هغوی به حکیمان وي هغوی به ولسمشران وي ګارډ سو ته اوس ماته یو مشر وښایه چې هغه ډم نه وي نه خو ګوره ته دلته توهین کوې ډاکټر صاحب ما زه توهین نه کوم که چېرته زه یوه خبره درته وکړم زه هر چا ته ځان ګوره زه درته وایم چې نه تر ما ښه افغان به څوک اوسي نه تر ما ښه مسلمان نه تر ما ښه پښتون که چېرته زه افغان نه یم زه پښتون نه یم زه مسلمان نه یم همچنان ته هم همداسې که چېرته زه ډم یم ته له ما نه په مخ کې زما په سر کې ډم یې زما د خبرې ځواب را نه کړو نه ډاکټر زه یوه خبره کوم درنه کښته کېږم زه کار لرم ته دې ماته داسې یو مشر وښایه چې هغه ډم نه وي یو ډېر مهم پوینټ ده زموږ ټول مشران درانه دي ډاکټر صاحب اشرف غني ډم ده ډاکټر صاحب اشرف غني خدای مکه نه چې تا یې تر حاکمیت لاندې 20 کاله ژوند تېر کړی آیا ډاکټر صاحب محمد اشرف غني نعوذ بالله ډم چې تا یې تر حاکمیت لاندې 20 کاله ژوند هم کړی نعوذ بالله پکې ولې وایي ما ته محترم ده زما رهبر ده زما بابا ده د دې ملت غمخور ده نعوذ بالله څه معنا ما ته هغه دروند شخص ده یعنی خدای مکه چې هغه ته کوم توهین ونه شي زما د خبرې ځواب راکړه ډاکټر صاحب زما لپاره ډاکټر صاحب ګوره زما لپاره ډاکټر صاحب نجیب رحمت الله علیه او زما لپاره ډاکټر صاحب محمد اشرف غني رحمت الله علیه ده صحیح ده تکل یو ګوره ما ته یو بل نه یو څه زده کوو د دوه ځوانانو په توګه اول داسې خبره چې کوې نعوذ بالله مه وایه بیا د بیماف وایه اوس نعوذ بالله بیخي بل ځای کې ویل کېږي اصلا دی غلط نعوذ بالله په معنا د خدای مکه یعنی لکه یو رقم نه وایم چې دې شخص دا مه وایه ځکه مې درته ویلې چې تېر شه چې خبره د دلته خرابه کړې اما پرده پرې واچوي هېچا هم نه ده اورېدلې پاره سو کم ته وایې چې اشرف غني زما مشر دی مطمئن یې چې اشرف غني ستا مشر دی الحمدلله اشرف غني خو دننه په افغانستان کې جګړه نه غواړي خپل هم غلی دی تا هم غواړي چې غلی اوسي سیاست څو مخه لري ډاکټر صاحب سیاست په ښکاره ورکم یا ما په باطن کې ورکم په ظاهر کې بل اوس مطلب ته داسې غټه پرځای چې ته نغمې ته ګډېدې اشرف غني درته زنګ والی نه ما سره یې که نه لري اما زموږ ټولو مشرانو سره په تماس کې ده ډاکټر صاحب ولې غلی ده ولې چوپ ده یو ورځ ته دې اوس د هغه مشر نوم واخله ګوره زه غواړم ستاسو ډلې ته راشم ته دې د هغه مشر نوم واخله چې هغه سره اشرف غني اړیکه نیولې او ورته ویلې چې والا سیاست څو مخه لري تاسو په رسما ورسره تماس لري دغه د سکرټرانو سره ورسره په یو ځای کې پاتې شوی له کلونو نه راهیسې
اوکې لښتې خو ولسمشر د سفارت توهین ورته مه کوه. زه یو عرض لرم. ولې توهین ورته کوې؟ ما توهین نه ده کړی، ما لښتې ورته ویلي. شکر دې مو بس چې زه ورته لښتې وایم. زما هغه تا ته لښتې ووایي بیا په تا بد نه لګېږي. که چېرته تعریف واقعي باید یې ووایي او خلک ته استقبال کوي. زه همیشه وایم هر هغه نوم چې تاسو په یو چا کېږدئ چې هغه سیاسي مخینه د هغه سړي د اعمالو سره ولري خلک ته استقبال کوي. په ما په زرګونه نومونه کېښودل شو ټول فت لاړه، ځکه خلک پوهېږي چې په شکیب چې کوم نوم کېږدي هغه د ده په ذات کې نه دي. خیر ډاکټر صاحب زه یو اخري خبره درته کوم، نور درنه چټه کېږم. اوس کېږي. اخري خبرې ته راځي. یو شی زه وایم، زه لښتې ته تعریف لرم. لښتې هغه چاته وایي چې هره تله درنۍ هغې ته ګډېږي. سو زما عرض دا دی کومه لښتې چې وایي چې اوس ما ته اشرف غني زنګ وهلی په تلیفون کې، هغه لښتې بیچاره وایي چې ما سره مالي مرسته وکړئ ځکه زه هېڅ پیسې نه لرم. پس لومړی که چېرته ولسمشر د ده سره اړیکه لري، حد اقل خو د ده مالي غم وخوري. دوم که چېرته ولسمشر د ده سره اړیکه لرله، دا به یې د سفارت د اچې په توګه د دندې نه نه ګوښه کوو، ځکه په فساد کې ملوث و او دا به د امریکا نه راتښتېده. سو لاله مې زه یو ځل بیا درته وایم، که چېرته لښتۍ ثابته کړه لایف ته راغه، زنګ یې ووهه ولسمشر ته او ولسمشر د ده تلیفون ته جواب ورکړه، زه شکیب حاضر یم نور هېڅکله په سیاست ونه غږېږم. څوک استخباراتي موضوعات هېڅکله په میډیا کې نه افشا کوي. ډاکټر صاحب ته باید په نظام یو شی درته وایم حاجي تکل نه، زه یوه خبره کوم ډاکټر صاحب ته زما خبرې ځواب کړه. حاجي صاحب دا مې چاته نه دي ویلي، تا ته یې وایم دا سیاست چې دی دا دوه مخه لري. دا ټرمپ خو اوس چاته نه وایي، اما پرون یې ما ته زنګ والی و، ما ته ویلي چې دا ایوانکا نه ده، دا به خپل خاوند طلاق کړي ته به یې وکړې. اما زه نشم کولی اوس ټرمپ ته زنګ وهم او ورته وایم چې ایا تا دا خبره کړې که نه ده کړې، ځکه سیاست دوه مخه لري او هغه مخ د ما او د ټرمپ پټ دی. خو ته یو سیاسون نه یې ډاکټر صاحب، دا ځکه زما او د افغانانو زړه نه مني. ځکه درته وایم چې د لښتۍ هوایي ډزې چې کوم هغه یو سیاسون دی، یو سیاسي شنونکی ده. د هغه خبره نړیوال رخي په نړیوالو سټیجو کې دغه خبرې په نړیواله میډیا کې سیاسي تو والا سیاسي شنونکی داسې چې دبلی لاس کې په ټیک ټاک کې لایو راشي ډول وهي. زه ځکه درته وایم چې ولې تاسو هنر ته توهین کوئ ډاکټر صاحب؟ دقل توهین نه کوم، صدقه دې شم درته وایم تو ولې په وش نه راځې. همدغه لښتۍ تو والا بجې سره لایو نه راځي، بجه نه وایي او یک قربان یا مې پخ کړي که چالان، دا سیاسي شنونکی شو. تا کوم سیاسي شنونکی صبر وکړه، ته ماته د نړۍ یو سیاسي شنونکی ووایه چې بجۍ په لاس کې او په ټیک ټاک کې لایو راشي او ورته د ټیک ټاک خریمې ناستې او وایي قربان مور مې پخ کړي کچالان، یا په سبا یې راشي او ناستې ډولې لاس کې پردې اول وهي او ته ورته ګډېږي. لالا دو ته موږ سیاسي شنونکي نه وایو، دو ته موږ لښتۍ وایو، دو ته موږ سیاسي ډمان وایو. او زه بیا هم تا ته وایم که ستا مشر لښتۍ او ته خو بیا هم ښې نغمې ته ګډېدې، دا خو خپله ډولچي دی. افغانستان به دو ته رای ورکړي؟ نه، هیڅ سیاستمدار ډول وهلو ته وخت نه لري. په لیاس د خدای لږ په وش راشه یاره. خو دا ستا په واک کې هم نه دی ډاکټر صاحب، نه دا ستا په واک کې هم نه دی او نه ته دومره ظرفیت لرې که سبا دغه ته چې ورته لښتۍ نه ته چې ورته لښتۍ وایې، ته چې ورته شوی بد وایې، دا چې سبا در باندې حاکم شي بیا ماته د افغانستان خلک معلوم دی ډاکټر صاحب، سبا به بیا ته وایې ټیک ټاک کې ډول وهه که نه؟ نه ډول یې نه ده وهلی، یوازې شعر و شاعري سره. هغه یو شاعر ده. نه شعر نه، زما خبرې د اخري خبرې ځواب راکړه، زه پوښتنه درنه لرم. زما ستا په یو شي باندې ختم شوه. هغه یو شاعر ده، ته شاعري ته احترام نه لرې؟ تا ته شاعر ده، شاعرانو ته احترام نه لرې؟ دغه شعر و شاعري ګناه ده. زه شاعر ته احترام لرم، اما داسې یو څوک چې ځان ته سیاستمدار وایي او بیا ډول او باجه وهي، زه هغه ته وایم دا نیمچه ډم نیمچه سیاستمدار دی. او دا خو ستا شخصي نظر ده. ما تر اوسه پورې زما ستونزه د تاسو سره دا ده، ته ځان ته وایي زه مبارز یم، نغمې ته ګډېږې، هغه ځان ته وایي زه نړیوال سیاسي شنونکی یم، باجه او ډولې په لاس کې دی. واوروره د تاسو نه خو بیا طالبان ښه دي، ادې اقل درانه خو دي. سبا ته به مو ټرمپ ته ورلېږلي ستا لښتۍ چې څنګه درانه دي؟ د افغانستان ټول ولس بې عزته کړو. تکل صاحب پیژندل خو اریانا سعید دغه نه ډېر خلک پیژني، خدای دې غرق نه کړه، دا خو 2 نفر هم نه فالو کوي. نو سبا ته اریانا سعید هم غټه سیاستمدار شوه، فالوورز خو ما هم د لښتۍ نه ډېر دي، ما هم ډېر خلک پیژني. سو عرض دا دی سبا ته به همدا لېږلي چې ورشه ټرمپ سره په ډیپلوماسۍ په بهرنیو اړیکو وغږېږه، دا به باجي سره ورسره لاړې، ورته به وایي چې او میری ټرمپ کدر هو آجا. دا سیاست نه دی یار، دا ډمتوب دی. که چیرته ستا رئیس ستا مشر درون نه وي، خلک ورته احترام نه لري، باجي سره زه د امریکا ته ولېږم. درانه دي الحمدلله، زموږ ټول مشران درانه دي، زموږ ټول مشران درانه دي، افغانان دي، پښتانه دي، واقعي کلک او قوي مسلمانان دي.
نه 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 دا ستا شخصي نظر ده، د قوي او ټینګې عقیدې خاوندان دي. ګوره تکل جان صدقه دې شم، زما شخصي نظر هغه وخت کیدای شي چې زه ریفرنس درنه کړم. تاسو کولی شئ په خپل لایف کې کینئ، ماته کنځلې وکئ، ماته مور یاده کوي، ماته خور یاده کوي. زه په چا شخصي اټک نه کوم. زه دا وایم چې ته ماته وایې چې لښتۍ انټرنیشنل سیاستمداره دی. زه وایم چې اوکې یو انټرنیشنل سیاستمدار ماته وښیه چې په ټیک ټاک کې ناسي باجۍ په لاس کې او سندرې وایي او یا قربان مور مې پخ کړي کچالان. زه به د نړۍ هغه تر ټولو قوي ترین ولسمشر یا سیاسون لنډ مثال درکړم، ټرمپ. د ټرمپ نه ستا نه لیدلی؟ د ټرمپ د کله په ټوله نړۍ راج کوي، په ملا دم راج کوي، په حمید دم راج کوي، په اسلامي مملکت صبر غرب هم راج کوي. ګوره جان، ټرمپ چې کله سیاست ته راغلی بیا یې هغه کارونه نه دي کړي. فرض کوو ته رښتیا وایي، فرض کوو یو فاین. زه درته شپږ میاشتې مخکینی ویډیو وښیم دلته، خو اجازه راکړه. زه درته وایم فرض کوو ته رښتیا وایي. ټرمپ خو فیدوفایل هم و، ټرمپ خو د ماشومانو نه هم سوء استفاده کوي. ټرمپ خو هغه انسان و چې ویلي و چې زه ای کاش ما کولی شو د خپلې لور سره جنسي اړیکه ونیسم. په ستا مشر زه د ټرمپ سره مقایسه کوم، یعنی ستا مشر ولې په ټوله نړۍ راج کوي چې دومره یو بد انسان ده؟ په ټوله نړۍ راج کوي؟ څنګه راج کوي؟ ولې د نړۍ سپر طاقت مملکت د امریکا؟ ډاکټر صاحب ته پوه شئ. زه د امریکا په اړه نه غږېږم، زه د ټرمپ په اړه غږېږم. ټرمپ یو ولسمشر ده، هر څه د ټرمپ په لاس کې دي. تو واټ څومره مشهور د امریکا نمایندګي کوي. پس که چیرته یو څوک فیدوفایل وي او حتی که یو څوک وغواړي په تا بچه بازي وکړي اما قدرت یې په لاس کې ته ورسره ځې مخ ته؟ نه داسې کوم څه یې نه دي کړي. هر څه خپل اصول لري، خپل لیمټ لري. ګوره تکل په ځان ریزه مه کوه، ځکه زه درته وایم چې ته مورال باونډري نه لرې. ته وایې چې څوک قدرتمن او ما باندې بچه بازي مو کړي، زه ورته وایم چې پیره راځه مونږ مورال باونډري لرو. زما سره کرخه بیرته اسلام دی. زه ډم ته اجازه نه ورکوم چې زما ملت رهبري وکړي. زه فیدوفایل ته اجازه نه ورکوم چې زما لنډه خبره دا ډاکټر صاحب، زه ملا ملا بیا کله او دا بې سواده ته دا اجازه نه ورکوم چې په ما باندې حاکمیت وکړي. خلاصه خبره د لړۍ به یې ټولې زه یا نن یا سبا یا بله ورځ بیا به تم بیا د جمهوریت زنده‌باد نارې وایې، د ستا په شمول ستا ټول همفکره به هم د جمهوریت زنده‌باد نارې وایي او بیا به وایې چې زما نه بیا به وایې ډاکټر صاحب یو وخت سره خدای پاماني کوم یو شی د ډاکټر صاحب بیا وایې چې زما خوله هیک شوې وه، ما بد کړي دي چې د ملا په اړه مې دلته ښې خبرې کولې یا مې غلط ذهنیت خپور کاوه، د افغانانو په سترګو کې مې خاورې اچولې. زه یو لنډ مثال در کوم. تا وختي په دیوبند کې نه د دیوبند خبره یو ژمنه در سره کوم. زه د جمهوریت هم فکره یم، زما نظریه د جمهوریت ده. خو که چیرته راتلونکی جمهوریت ډمانو لاسته ورغی، زه شکیب به لومړنی انسان اوسم چې د هغې جمهوریت په وړاندې به د شدیدو مجردانو یو خوځښت جوړوي او هغه جمهوریت به رانسکوروي. ځکه زما د تا نه حیا نه کېږي، زما ستا د مشر لښتۍ نه حیا نه کېږي، زما د ټیک ټاک د خریمو نه حیا نه کېږي او زه ستاسو د مشرانو چې اکثریت ډمان دي او انجونې مو چې اکثریت خریمي دي د دوی د لاس لاندې ژوند نه کوم. That simple as that. ګوره زه له ملا نه له طالب نه ډم بهتر بولم چې په افغانستان باندې حاکم شي. هغه به یو ښه حاکمیت وکړي او په خلکو به ظلم و وحشت ونه کړي. هلته به خپلواکي وي، هلته به ولسواکي وي، هلته به د ولس چې څه خوښه وي کوي به یې ګناه خپله ده، نه زه دا نه وایم. که چېرته نه ستا په اصطلاح که چېرته و هم اوسي اما ما ته له ملا نه بهتر ده، 100% ما ته بهتر ده. هغه ډم چې د وطن غم ورسره یې هغه ملا نه ماته ډېر بهتر ده چې د وطن تخریب کوي. هغه ملا نه ماته ډېر مهم ده چې د اسلام تخریب کوي. هغه ملا نه ماته ډېر مهم ده چې په افغانستان کې قتل عام کوي. ګوره زه یوه خبره درته وکړم ډاکټر صاحب، ته ګوره ځان ته پوهه انسان وایه اما زه درته وایم چې دغه اکوړیزم دغه دیوبندیزم د دې په لاره مه ځه. خدای ته وګوره، قرآن ته وګوره. دلته یو دوه نفره درته کیني، غوږ درته نیسي، د ستا له خبرو نه غلط ذهنیت اخلي، خلک په غلطه لار مه روانوه. ډاکټر صاحب یو ښه او نیغه مستقیمه لار ور وښیه. ته یو ډاکټر ځان ته وایې. ګوره یو په سیاست کې لومړی خو ګوره د ډاکټر او د سیاست سره څه چې ته ما ته وایې دلته ګوره ته یو ډاکټر یې غږیزې په سیاست کې دا یعنې دا څنګه برعکس خبره ده. ګوره جان زه څو خبرې درته کوم، لنډې درته کوم. اوله خبره درته دا وایم، خبرې وکړه ډاکټر صاحب خو توهین مه ګوره بیا به یو وخت زه خپل لایف یم ته به راجګې بیا بازار څه وایم اما تا به غوږ راته مګر دلته ما درته چې ونه ویلي او نه وایم ځکه چې ما درته وویلې دي. یو شی درته وایم
زما خوښ شو چې تا سره مې بحث وکړی. زه واقعا خوشحاله شوم. بحث صحیح ده، زموږ به بحث جدي اما خلک ترېنه خیر اخلي د ورځې په پای کې. یو شی درته وایم تکل، زما خوښېږي چې د هغه خلکو سره بحث وکړم کوم چې کنځلمار نه دي. زه ټرول کوم تا، زه کنځلې نه کوم او تم ټرول کولی شي ما، کنځلې نه کوو. او زما د شخصیت خوښ شو. دا دومره حوصله چې ته لرې، دومره حوصله ستا هغه ډم مشر نه لري. سمدستي خلکو ته مور و خور یادوي. نه خیر، مشرانو ته به توهین نه کوو. نه زه خو اوس د تا مشر خو ډم نه دی که نه، مخکې دې نه خو ته ورته غلط خطاب کوې. مثال د خبرې خو ته یو څوک، زه پوهېږم چې ستا هدف څوک ده. تا هغوی سره شخصي عقده پالې ډاکټره. ټاکل کله چې زه وایم چې ډم مشر او ستا مشر ډم نه وي، باید په تا بده ونه لګي، ځکه ما دروغ ویلي چې کله ته اور اخلي مطلب شی ډم. نه زه اور نه اخلم، خو ستا له خبرو خلک غلط مطلب اخلي. اجازه راکړه زه یو څه وایم. زه چې کله وایم ستا ډم مشر نه ته ښه ولې، ځکه هغه هرو خبرو کې سړي ته مور و خور یادوي، ته یاده نه کړه. سو فرست که چېرته زه ستا راتلونکي جمهوریت په اړه فکر وکم او په هغې کې ستا مشر ډم یو ته یې، زه درته وایم چې شاید د تکل سره زه جوړ راشم، اما د باجی والا ډم سره جوړ نه راسم. زه داسې یو انسان یم چې عادل یم. زه تا ولې پیژنم؟ د تا د 1 ساعت بنډار باندې پیژنم، ځکه زما په 1 ساعت بنډار کې ما ولیدې چې ته تر اخره پورې د مور و خور چاته یاده نه کړه. سو اوس زه تا ته احترام لرم په یو بل لیول، پخوا مې نه لرم. صحیح ده چې نغمې ته ګډېږې، اما په یعنې حالت کې کنځلمار نه یې. سو دا مونږ هغه وخت یو بل پیژنو کله چې یو بل سره بحث وکړو. دومره خبره ده کله چې ته وایې چې خدای او قرآن ته وګوره، د ملایانو نه چې دی پیروي مه کوه، ته ما ته خدای او قرآن نشي اچوی. ځکه کله چې ته وایې چې خدای او قرآن ته وګوره، زه باید ملایانو ته ارزښت ورکړم، ځکه ملایان د خدای او قرآن نمایندګي کوي. ته باید ما ته وایې چې باجی او ډول ته وګوره. چې ملا اوسې ډاکټر صاحب، دا د افغانستان علما خو نشي کولی د اسلام نمایندګي. و ډاکټر صاحب، دوی اسلام همیش خلکو ته غلط معرفي کړی. ته ډاکټر صاحب، تا چېرته ما په دې خپله خوله او په دې خپلو غوږو اورېدلي او په دې خپلو سترګو مې لیدلي، ما یو چا ته ځان معرفي کړی دی چې زه د افغانستان یم او افغان یم او مسلم یم، مسلمان یم. هغه ما ته ویل چې ته یو تروریست یې. ما ورته ویل چې ولې تروریست یم؟ افغانان ټول ترهګر دي. ولې ترهګر یم؟ وایي ستاسو مملکت کې ترهګر نشته. ما ورته ویل چې شته، زه د هغو ترهګرو خلاف یم، زه هغه ترهګرو د تباهۍ سره مخ کړی یم. دا زه چې نن بې مملکته یم، دا زه چې نن بې کور او بې جایداد او بې شو بې بده یم او په غرب کې ژوند کوم، په امریکا کې پروت یم، له خپل مملکت نه مې ډېر لرې تللی یم. او بیا هم دلته زه راځم د طالب پر وړاندې زه خپل کوم دریځ چې لرم زه هغه مبارزه کوم. یو وخت په خدای مهربانه ده، یو وخت به لکه څنګه چې طالب 20 کاله مبارزه وکړه، ورسېدو تر یو حده پورې، دغه چوکۍ یې هدف او چوکۍ ته یې ځان ورسوه. یو وخت به ډاکټر صاحب داسې وشي، دغه څوک زه او زما هم فکره شاید انشاءالله خدای نه دا هیله او تمه لرو چې موږ به خپل هغه ته رسیږو، خپل هدف ته. او دا هدف زموږ یوازې د افغانستان ازادي. ډاکټر صاحب ګوره زه یوه خبره درته وکړم، زه چې دلته ګوره تم په غرب کې ژوند کوې، زه هم په غرب کې ژوند کوم. و ډاکټر صاحب، په خدای زه چای لرم، ډوډۍ لرم، په خدای زه خپل بزنس لرم، الحمدلله. زه خپل کار کې مصروف یم. زه ټیک ټاک ته چې راځم، دا یوازې د ټایم پاس وخت وي. او ځینې وخت بیا چې خبرې کوم دلته، والله خپل مملکت را باندې ګران ده، خپل خلک د خپل ملک لپاره. عرض لرم زه وایم کوم شی چې ته وایې دا زه در سره منم. بالکل د ځینو شدت پرسته افغانانو د لاسه زموږ وطن د تروریستانو په نوم یادېږي. زه د همدې د خاطره د طالبانو خلاف یم، ځکه زه د همدې د خاطره د ښوونځیو بندول دا چې د جنایت بولم، اسلامي جنایت یې بولم. اما په اوسني شرایطو متاسفانه زه طالب ته بدیل نه لرم. نو لکه څنګه چې په خارج کې خلک تاسو ته وایي چې ستا هیواد د تروریستانو دی، څوک بدیل جوړېدلی شي ډاکټر صاحب ستا په نظر؟ مخکې دی چې بدیل ته زه راشم، زه یو عرض لرم. ما ته په خارج کې څه وایي؟ زه خارج ته راځم، زه ورته وایم چې د کوم ځای؟ زه د افغانستان یم. ما ته وایي چې وسړیه د تا خو ټول هغه سیاستمداره د دې په ځای چې طالبانو شړي ډمان دي، اوس کوم درد چې ته لرې زه یم لرم. مثلا ما ته یو څوک وایي چې وسړیه د تاسو خو فلانکی رهبر یو وخت کې تاسو دلته د امریکا فرنګیت شه کړی او زه ورته یم اوس د امریکا نه د فساد په تور تښتېدلی دی، هلته په ټیک ټاک کې ډول وهي، زم دردېږم. سو د پوینټ از یو طرف ته ډانګ دی، بل طرف ته پړانګ دی. زه داسې یو بدیل غواړم چې هغه داسې نه وي چې ته شدت پرسته ملا غواړې که د باجی والا ډم. زه دواړه نه غواړم. زه نه ډولچي غواړم، نه داسې ملا غواړم چې هغه د اسلام په نوم خلک قتل عام کړي. زه داسې یو انسان غواړم چې هغه په رښتینې شکل مسلمان وي. زه ځکه تا ته وایم چې ته ما ته ښه بدیل نشي کېدی. ملا د تا د کس ته چې دی مکتبونه بند کړي، ته د ملا د کس ته ګډېږي.
په منځ کې زه وسوځېدم. دا زما پوینټ دی. ته ځکه وسوځېدې ډاکټر صاحب چې ته بیا دلته په ځان باندې پخپله د بزدلي دعوه کوې. ته یعنې بزدله یې، د افغانستان ولس بزدله ده، ته که د ولس له درسته خبرې کوې ولې نه راجګېږي؟ ولې دا ولس پخپله ځان ته یو خپل حکومت او نظام نه غواړي؟ ولې دا جرأت له دوی نه اخیستل شوی؟ ولې دا جرأت نشي کولی؟ ولې د افغانستان دغه ځوانه طبقه همداسې د غفلت په خوب ویده دي؟ تر څو به د غفلت په خوب ویده دي؟ یوه خبره ډاکټر صاحب، ملا باندې حکیم شوی، ملا تا ته دا هم وایي ګوره د افغانستان ولس ته چې دا ټوله نړۍ د ما په رسمیت ونه پېژني، I don't care. ملا درته وایي اما دغه په رسمیت پېژندل له نړۍ سره یا خارجي مشروعیت دا ګټې او تاوان نه ملا ته رسېږي که د افغانستان له ولس نه یې زور خېږي؟ مهرباني. اکل جان، ما تا یو کوچنی ځای چې دی، یو کوچنی ځای کې اختلاف لرو. نور زما ستا خبرې یو دي. ته وایې چې طالب خلاف باید عام ولس راپورته شي تر څو ځکه طالب د مونږ عزت سره لوبې کړي، مکتب نه خلاصوي، نړیوال مو نه پېژني، د پرمختګ نه پاتې یو. دا ټول آیاګري، دا ټول آیاګري. خو ته ما سره بیا یو شی نه منې. دغه د عام ولس چې د طالب په خلاف نه راجګېږي، د دې د خاطره نه راجګېږي، وایي چې که چېرته مونږ دا طالب مات که سبا ته تکل د خپل ډم مشر سره راځي، هغه په ما ولس مشر کېږي. اصلي دلیل چې عام ولس د طالب خلاف نه راجګېږي ستا ګډېدا ده او د تا د مشر ډول ده. نه دا دلیل نشي کېدلی ډاکټر صاحب. بالکل دلیل کېدای شي. دلیل یې درته وایم ځکه زه درته اوس وایم ځکه عام ولس پوهېږي په مجرد د دې چې موږ طالب له منځه یوړ، د تاسو جنرال صاحب محترم سمیع سادات به د امریکایانو د عسکرو سره رامخ دی، حفظ الله لښتۍ به چې دی خپله باجه او ډول په شا کړی، تا به د نغمې دپاره سڼې غوړې کړي، تاویږي راتاویږي به. ولس دا نه غواړي. پس طالبان ځکه له منځه نه ځي چې تاسو دلته یې. دا خو ته وایې چې ولس دا نه غواړي، ولس دا غواړي. په کومه ورځ چې خدای پاک تاسو اصلاح کړئ یا یې تباه کړئ، په هغه ورځ وطن جوړېږي. زه بیا دا وایم په کومه ورځ چې د ملا ریشه د ملا تخم له افغانستان نه ورک شي، افغانستان جوړ ده. دا زما نظر ده او دا یو ښه نظر ده، بهتر نظر ده. ته یو کار ما سره وکړه، یوه ویډیو جوړه کړه، ووایي چې که طالبان سبا ته سکوت وکړي، تاسو ما غواړئ چې د نغمې سره راشم درته وګډېږم. ته ولې نغمه راکوې دلته؟ نه افغانستان څوک د ګډېدا لپاره نه راځي. افغانان ووایي چې هو غواړئ زم در سره کېږم، یو اتڼ به زم واچوم. څه خبره ده؟ ته باید واچوې او دا که ته وایې که یې ونه وایې دا اتڼ به ته واچوې. خو خوږیاڼیوالو مې وژنې، مونږ دا بېغیرتي نه کوو سړیه، مونږ ځان ته خوږیاڼیوال د ټول اتڼ کې ګوره، ټول اتڼ کې هغه ښه ځوانان دي، هغوی ته توهین مه کوه. خوږیاڼیوال ملګري دي. مونږ کې دوه ډلې. ته به اوس په هغوی کې، ته به اوس په خپل قوم کې هم خلکو ته توهین کوي چې دا ډمان دي. زه فکر کوم هر هغه څوک زما نظر دی که چېرته غلطي ته باید ماته قناعت راکړي د یو ورور په توګه. زه فکر کوم هر هغه څوک چې داسې یو کار کوي چې په هغې کې ګټه نه وي او د کاذبې خوشحالۍ یا د لنډمهالې خوشحالۍ دپاره دا خپل سر هم ګنګسوي، دا خپلې پښې هم ماتوي، دا خپل هډوکي هم تاووي راتاووي لکه کوم چینجي چې نیولی. I think اسلام اجازه نه ورکوي. زه فکر کوم صحت ته یې ښه نه دی او باید ویې نه کړي. دا زما نظر دی. ته وایې زه اتڼ کوم، د تا یوازینی دلیل دا دی چې شوق مې دی. یو سړی شوق لري، شوق ده او زه درته وایم دا د افغانستان ملي ارزښت ده او دا به وي هم، دا هم او متاسفانه نه دی. د ملي اتڼ په نامه موږ یو شی لرو. ډاکټر صاحب ته کته شي پورته شي، ګوره ته له دې بحث نه تېرې. زه درته وایم ملي اتڼ، نه افغانان ملي اتڼ لري. د افغانانو ملي اتڼ ته توهین فکر کوم تاسو ټول افغانستان ته توهین کوئ. یوه خبره خلاص دې نه به پکې راتېر شي. زما آخري خبره زه درته کوم. یو لنډه پوښتنه لرم، د دې جواب را. هو تا دومره خبرې ما دلته هېڅ وخت رانه کړو، ما درته غوږ نیولی او ما هم د غوښتل چې زه ستا ذهنیت وګورم. ما تا سره کله دومره خبرې نه وې کړې چې مثلا ته یو لنډه پوښتنه، کله هم چې اتڼ کوې او بیرته کښېنې سر دې نه ګرځي؟ نه تو خدای هېڅ دې سر نه ګرځي. نه ما درته وویل چې دا شوق ده او شوق بریک نه لري. خلاصه خبره. نه مطلب سر دې نه ګرځي؟ نه ستړی کېږي؟ نه دا ورزش ده، د بدن لپاره ګټه لري. پښې مخې دې درد نه کوي؟ نه الحمدلله خدای دومره قوت او طاقت راکړی. دا ورزش چې کله هم کوي مطلب یوازې نغمې ته کوي که پرته د نغمې نه هم کوي؟ نه دا ورزش ته هر وخت کولی شي. دا تا پرېړل دا د نغمې مربوط نه ده او نه دا د کوم بل چا مربوط کېدلی شي. ما درته وویل چې دا د افغانستان ملي اتڼ ده، دا زموږ د پخوانیو مشرانو کړی، ټولو افغانانو کړی ده
خوند کوي مطلب کله چې خو ته جګ شه یې داسې په دا شی اړخ واوړه بیا په دا چپ اړخ خپله به پته درته ولګي چې خوند کوي که نه. اتل جان ما نه خفه شوی نه وي تکل رو خوشحاله شوم چې در سره م بحث وکړی او مننه له دې چې راغلی د تا د برکته کیدای شي مونږ ډېر څه زده کړي شاید زه غلط اوسم شاید ته غلط اوسې اما خدای پاک دې مونږ ټول هدایت کړي او خدای پاک دې داسې وکړي چې مونږ د خپلو شخصي اوږدو دپاره ملت او دین او خاوره قرباني نه کړو. دا د ورځې په پای کې هغه څه دي چې ته م را سره هم نظر یې زه م در سره هم نظر یم. آخر کې زه تا ته 2 دقیقې وخت درکوم هر څه چې وایي باید وایي کله چې بیا ته لاړې خدای پاماني دې وکړه نور زه بیا په تا بحث نه کوم ځکه زما یو عادت ده چې زه بیا پسې شا غیبت نه کوم. مهرباني جان 2 دقیقې مکمل ته خبرې کوي هر څه دې چې ووایي زه یې بېرته جواب نه ورکوم. تکل صاحب د تا نه یې اورم. او دلته ماته یو زنګ و او دغه لاندې زموږ یو ملګری دی د اندړ بابا په نامه ده که غواړې چې بحث ورسره وکړې راجګ کې مقصد هغه وایي چې ورته وایي که چېرته کولی شي چې ما جګ کړي نو هغه تا پرېړه لري جګوي نه یې جګوي. راپورته مې کړه اما تکل جان تکل ما وویل چې 2 دقیقې مکمل ته خپل خبرې وکړه هر څه دي چې یو جنبندي وکړه ځکه ته چې بیا لاړ شي زه نه غواړم بېرته په تا بحث وکړم. زه همیشه چې هر څه وایم ملګرو ته یې مخامخ وایم اما یو شی درته وایم کور ودان ښکلی بحث مې درلوده او زما خوښېږي هغه ځوانان چې صبوره یي او کنځلمار نه وي. مننه جان. نه به زه کنځل درته نه کوم ځکه چې د ښې خبرې جواب شي د بدې بدې اما ځینې خبرې چې تا وکړې خیر ته به یو مثال ورکړی شی به دغه ما دومره جدي ونه نیولې او نه یې زه دومره جدي نیسم ځکه چې بحث ته بحث کې هر څوک خپل نظر لري او د خپل نظر د ګټې او د خپل فکر د ګټې خبرې کوي او هر څوک غواړي چې ځان ښه ثابت کړي هغه خپل فکر خلکو ته ښه ثابت کړي چې زه یو ښه فکر لرم دا غلط فکر لري در چې خپله لاره د خپل دریځ د خپل سوچ او فکر یې ده. اما زه په اخر کې دا درته وایم تا ډېرې خبرې وکړې ډاکټر صاحب خو زه دا درته وایم چې لنډ مثال یې در کوم زه بیا نور درنه ښکته کېږم تو اندړ بابا به بحث ولري یا به نور ملګري راجګوي ځکه چې زه والا مصروف یم خو تا سره په بحث کې واقع شوم او زه لږ خبرې به وکړو. زه درته دا وایم ډاکټر صاحب زما یوازینی سوچ فکر او هیله او ارزو چې د یو ودان افغانستان غوښتل د یو آزاد افغانستان چې هلته ملا خپل ځای ولري جمهوریتي خپل ځای ولري خلقي پرچمي او حزبي او جمعیتي خپل ځای ولري او لومړی خو دا ټولې کیسې ختمې شي د یو افغانیت تر چتر لاندې او هلته که د ولس په خوښه باندې ولس جمهوریت غواړي جمهوریت پرې راشي که شریعت غواړي شریعت پرې راشي خو چې د ټول افغانستان عزت او پت او جغرافیه خوندي او ملي ارزښتونه پکې خوندي هویت یې پکې خوندي جنګ او جګړې نه وي ستونزې او مشکلات نه او بیا یو څوک د اسلام په نامه راجګ نه شي چې په ما د کفر ټاپه ووهي او ما د افغانانو په ذهن کې کافر ورکړي او دی ځان یو د اسلام مدافع وکیل جوړ کړي او له اسلام نه غلطه استفاده وکړي. اسلام د هیچا په پچه نه ده ختلی د موږ تاسې ته الحمدلله پیغمبر علیه السلام راوړی دا او اسلام مو قبول کړی ایمان هم راوړی او ټول مسلمانان یو د واقع ده د هر چا ګناه هم خپله ده ښه هم خپل دی بد هم خپل دی اخلاص خبره. موږ چې ډاکټر صاحب نن خبره کوو د افغانستان د اشغال دا زما خپل فکر دی افغانستان زه وایم چې اشغال ده ملا حکیم ده په زور راغلی نه د ولس په رایه راغلی نه د زما په رایه راغلی نه ستا په رایه راغلی ده اما جمهوریت هلته د خلکو د ولس په رایه راغلی و جمهوریت کې هر چا ته خپل حق ورکول شوی و که ښه که بد و بیان ازادي وه هویت هم خوندي و نړۍ په رسمیت پېژندلو په نړۍ کې مو سفارتخانې فعاله وې د نړۍ سفارتخانې په افغانستان کې فعاله وې نړۍ سره م ښه روابط درلودل افغانستان یو نوم درلود افغانستان تا کولی شوی چې په د نړۍ په نورو مملکتو کې مې یو چا ته ځان په ډېر افتخار سره معرفي کړي چې زه افغان یم په ټوله نړۍ کې زموږ تاسې بیرغ رپېدو اما زه دا درته وایم ډاکټر صاحب یو اخري خبره مې دا ده ما تا دلته د دیوبند خبره په تا باندې ډېر بد تاثیر وکړو د دیوبند نه زما هدف دا و چې شیخ ادریس او د ستاسو امیر المؤمنین او دغه شیخ صاحب چې ورته وایاست او دغه خلیفه صاحب چې ورته وایاست دا د یوې مدرسې د یو ځای شاګردان دي یو ځای زده کړې کړي یو ځای لوی شوي اما شیخ ادریس په پاکستان کې دا فتوا ورکوي چې د علم چې دا په ښځه او نر په دواړو فرض ده باید ټول علم وکړي انجینران ولرو ډاکټران ولرو خلاص اما په افغانستان کې بیا خلکو ته ویل کېږي د یوې مدرسې شاګردان په افغانستان کې بیا بل شاګرد راجګیږي
مثلا لکه تا چې وختي یو مثال او ورکړو چلند یو کیږي. یو مننه یا نه یو شکیب وایي چې په پاکستان کې د نجونو مکاتب فرض دي، باید نجونې مکتب ته لاړې شي. بل طرف ته برعکس بل شکیب وایي چې نه علم مباح ده، علم باید ونه شي په افغانستان کې د نجونو مکتب ته ګناه ده یا د اسلام خلاف ده. دا غټه ستونزه ده، دا واضح وضاحت د افغانستان خلکو ته چې مثلا دلته نه د اسلام په نوم چې نه د مذهب الحمدلله ټول پلار او نیکنه مسلمانان یو. زه دا وایم چې ملا یوازې د افغانستان د تخریب په خاطر راغلی یوه پروژه وه، د کلنۍ پروژه د 2 کاله چې په پرکېدو سي دا به ځي او بیا به په افغانستان کې په افغانستان کې له وخته ډاکټر صاحب یوازې جمهوري نظام 2 نیم دقیقې مې وخت درکړه صدقه دې شم تکل 2 نیم دقیقې مې وخت درکړه کور دې ودان. فقط یو شی وایم چې نو دې ویلي چې د تاسو امیر المؤمنین زه به درته وایم چې د تاسو مخکې دی چې دا جواب درکړم فقط یو شی درته وایم شکیب 2 نه دی، یو دی. شکیب وایي هر هغه ځای کې چې ښوونځی بند دی، هر هغه ځای کې چې علم بند دی، دا د اسلامي اړخ نه جنایت دی. ډاکټر صاحب کولی شي سبا په دې اړه باندې دومره ډېر ویډیوګانې زه ستا ګورم، تا یو ویډیو هم داسې جوړه نه کړه، یوه غوښتنه دې ونه کړه، مثلا یو انتقاد دې مو ونه کړو. دلته زه ځکه تا ته ویلی شم چې ته له دوی سره همفکره یې. تکل جان کوم خلک چې زما لایفونو ته کینی هغه زما په دریځ پوهېږي، په دواړو سترګو. زه په دې اړه یو لایف بیا هم راشم ځکه د یو افغان په توګه ته په ما حق لري چې راته وایي چې شکیب په دې اړه وغږېږه په دواړو سترګو. اوس یو شی درته وایم، کله مې چې خدای پاماني در سره وکړه ستاسو محترم شهید حسیب، دا د مونږ حسیب نه یادو، دا د تاسو حسیب یادوم. یو زمونږ حسیب دی، حسیب ځواک یو د تاسو حسیب دی، ځکه حسیب باندې خو ماسې ټاپه وهلی چې طالب دی، په ما هم ټاپه وهلی چې طالب دی. سو یو د مونږ حسیب دی، بې ځایه څوک په چا ټاپه نه وهي. ډاکټر صاحب ستاسو خبرې په ستاسو حسیب یادوم. ستاسو د عرض لرم ستاسو د حسیب رحمت الله علیه چې شهید شوی دی